آیا تاسو هغه ویډیوګانې خوښې دي کوم چې زه په کلینیک کې کوم که نه داسې پریکټیکل راشم پټو ته یا هغه فصل یا کوم میوې فایدې تاسو زه بیانوم هلته کې راشم ویډیو کوم نو ستاسو کومه ویډیو خوښیږي که چېرې ستاسو دا نننۍ ویډیو خوښیږي نو ما ته ووایئ کمنټ کې چې بیا داسې عملي طور ویډیوګانې جوړوم او که وایئ چې تاسو کلینیک کې ویډیوز کوم نو هغه هم را تاسو ویلی شئ. السلام علیکم. د ټیپرو پټي کې موجود یم او ډیره بهترینه سبزي ده د ټیپر خوراک چې کوم دی. ګوره تاسو چې اکثر به کتلي چې مریض ډاکټر ته لاړ شي نو ورته چې ټیپر خوره یا ورته ټیپر یادي یا ورته ګازر یادي. ولې یادي؟ دې کې یو خوبي ده، دې کې داسې ویټامینز دي چې هغه په غوښه کې په چکن کې په فش کې موجود دي. نو چې کوم خلکو وس نه کېږي مثال روزانه مایع غوښه چرګ نشي خوړی هغې د ټیپر خوري. ټیپر ارزان هم دي او صحت لپاره مفید دي. نو د دې څه فایدې دي مختصر ویډیو را تر اخره وګورئ انشاءالله ډېره فایده وشي. د دې ټیپر د خوراک طریقه او څه فایدې دي په کومو بیمارو کې تاسو استعمالولی شي او کوم خلک دا نه استعمالوي مکمل تفصیل په دې ویډیو کې دی. د موټاپې ښکار وي وزن ډېر زیات سیوا وي خېټې بار راوتي وي یا وزن ډېر کافي سیوا وي هغې وزن کمول غواړي نو هغې دي چې شیدلې ټیپر یا په سلادو کې ټیپر خوراک کوي نو مسلسل استعمال سره به انشاءالله د هغې وزن هم کنټرول شي او چې کوم سیوا وزن یا به کم شي. بل د های بی پی مریضان د چا فشار های کیږي بلډ پریشر ډیر زیات های کیږي نو هغې د خامخا د ټیپر خوراک کوي په سلادو کې هم دي خوري یا شیدل هم خوړی شي او داسې نور پخلي کې دي هم شاملوي نو دې کې پوټاشیم ډیر وافر مقدار کې وي نو های بی پی مریضان چې دا استعمالوي نو بی پی به انشاءالله کنټرول کې وي. ټیپر چې کوم دی اعصابي کمزوریانو لپاره ډیر ښه دی. کوم خلکو سر باندې چکر راځي ناست وي یکدم پاس یو چې دنیا را باندې تاو شوله ډېر زیات کمزوري محسوسوي د سټ دا پټې دړ کوي ملای دړ کوي خپې دردونه کوي نو دې ته وایي اعصابي کمزوري د دې پټې کمزوري اعصاب ډېر زیات کمزوري نو هغې چې ټیپر خوراک کوي او ټیپر ځان هم خوری شي او که په غوښه کې استعمالوي غوښې سره خوري نو دا فایدې به ورته میلاویږي انشاءالله چې اعصابي کمزوري به ختمیږي. بل ټیپر چې کوم زنانه پریګننټ وي یعنې حمل باندې وي نو هغې چې ټیپر خوراک کوي نو چې به کم آیرن ډیفیشنسي راځي پریګننسي کې یا نور د ویټامینز کمې وي نو هغه به انشاءالله برابرېږي د ټیپر خوراک سره. نه صرف ټیپر خوراک فایده مند دی ګوره ټیپر تاسو سلادو کې هم خوړی شي تاسو سبزیانو کې ماچولی شي غوښه کې ماچولی شي نو هغه هم فایده لري خو د ټیپر چې کوم پاڼې دي که نه نو دوی کې هم ډېر زیات ویټامینز دي دا هم صحت لپاره ډېر ښه دی. د ټیپر چې کوم پاڼې دي د دې رس هم تاسو استعمالولی شي د وزن کمولو لپاره بهتر دی. بل د ټیپر پاڼو چې کوم دی ساګ هم تاسو خوړی شي نو چې کله تاسو د دې ساګ استعمالوي ساګ یې خوري نو چې دې کې څومره ویټامینز یا به نیغ په نیغه ستاسو بدن ته داخلیږي او هغه فایدې به درکوي. څومره چې تاسو فطرت ته نږدې کېږئ څومره چې تاسو نیچر ته نږدې کېږئ نو انشاءالله الله به تاسو له صحت درکوي او چې څومره تاسو فطرت نه لرې کېږئ نو بیا تاسو حالات کتلی دي چې څومره مصنوعي څیزونه موږ استعمالوو نو بیماریان یې ډېرې دي او تاسو وګورئ چې کوم خلک په کلو کې پاتې کېږي یا کوم خلک ډېر زیات صفا سوتره خوراک کوي فروټ او سبزیانې میوې استعمالوي نو د هغې کافي حتی نسبتا د نورو نه بیماریانې هم کمې وي. نو دا نننۍ ویډیو چې کوم د ټیپرو فایدې معنی وګورو د ټیپر نیغ په نیغه ثابت خوراک هم بهترین دی د ټیپرو دا پاڼې چې کوم دي نو دا هم صحت لپاره بهترین دی. تاسو د دې ساګ هم استعمالولی شي او ټیپر سلاد هم استعمالولی شي ټیپر په پخلي کې هم استعمالولی شي. د ټیپر خوراک د زړه صحت لپاره ډېر بهترین دی. د چا زړه کمزوری وي د زړه دړکنې نارمل نه وي یا الریډي د زړه پیشنټ وي نو د هغې دي د ټیپر خوراک کوي. بل د ټیپر خوراک خلکو لپاره چې هډوکي کمزور وي خاص کر مشران چې کم وي دا بیماریان چې راشي نو هډوکي رجیږي هډوکي کمزوري شي هغې لپاره ټیپر خوراک ډېر بهترین دی ځکه دې کې داسې ویټامین دي لکه میګنیشیم شو پوټاشیم شو هغه د هډوکو صحت لپاره ډېر زیات ضروري وي. چې د نظر دپاره د بینایي دپاره د سترګو صحت لپاره هم د ټیپر خوراک ډېر صحتمند ګڼلی کېږي. داسې په دې کې فایبر ډېر وافر مقدار کې دی. ګورئ کم خلک چې سبزیان نه استعمالوي سلادونه نه استعمالوي فروټ نه خوري د هغې به قبض مسله وي حاجت پې نارمل نه کېږي نو په ټیپر کې فایبر وافر مقدار دی دا تاسو په سلادو کې هم خوړی شئ کچه حالت کې ثابت حالت کې چې تاسو ټیپر خورئ نو خېټه به مو نرمئ قبض مسله به مو نه یا که تاسو په پخلي کې خورئ نو هم به تاسو د هغه شان فایده درکوي انشاءالله. د دمې مریضان د سابندۍ مریضان چې کوم وي چې هغې سابندي وي نو هغې چې ټیپر خوراک کوي خاص کر یشیدلې ټیپر چې هغې خوري نو د سا نالۍ به صفا وي بلغم به راولاړېږي او د سا چې کوم تکلیف دی اب ورته نه وي انشاءالله. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي او د دې ویډیو د کتو نه پس به تاسو د ټیپر خوراک خامخا کوئ یا د دې د پاڼو ساګ به خامخا استعمالوئ او دا فایدې به انشاءالله اخلئ. زما را دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي الله دې ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي د ویډیو تاسو له فایده درکړي نو زما را چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه. الله حافظ.